مبارک بالاخره پر کونړ سیند د برېښنا بند جوړولو قرارداد به ډېر ژر لاسلیک شي. له تېرو څو لسیزو راهیسې د کونړ سیند اوبه له یوه منظم حقوقي چوکاټ پرته پاکستان ته بهیږي او دغه هیواد ترې پر کرنې سربیره د برېښنا په تولید کې ګټه اخلي. تازه پر دې سیند د بند جوړولو په اړه د اوبو او انرژۍ وزارت سرپرست ملا عبداللطیف منصور له شمشاد سره په مرکه کې ویلي د کونړ سیندیزې حوزې د اوبو مهارولو په اړه تخنیکي سروې او کارونه بشپړ شوي او په نږدې راتلونکي کې به د عملي چارو د پیل قرارداد له یوه بهرني شرکت سره لاسلیک شي. د منصور په خبره د دې بند له جوړولو سره به د ګمبیري دښتې 34,000 هکټاره شاړه ځمکه خړوبه او 45 میګاواټه برېښنا تولید شي. منصور زیاتوي غالبا د اقتصاد د کمیسیون په تیر مجلس کې د ګمبیري دښتې په تړاو بحث وشو. یوه هر اړخیزه کمیټه ورته وټاکل شو او د ملي پراختیا شرکت دې ته چمتو دی چې قرارداد یې لاسلیک کړي. که خدای کول چې منظوري راشي کارونه به یې پیل شي. همدارنګه موږ د کونړ پر سیند باندې د بند جوړولو په اړه له یوه شرکت سره تفاهم ته نږدې شوي یو او په لږ وخت کې به انشاءالله قرارداد لاسلیک شي او عملي کارونه به یې پیل شي. منصور وایي د دې ستر بند جوړولو د تمویل لپاره ملاتړ ته اړتیا نشته او هڅه کېږي چې له خپلو داخلي سرچینو نه پر ګټه اخیستنې سره د کونړ پر سیندیزې حوزې سربیره د ټولو حوزو اوبه مهار کړي. د اوبو او انرژۍ سرپرست خبرداری ورکوي چې د دې سترې پروژې د تطبیق برخه کې له کوم هیواده اجازې اخیستلو ته اړتیا نه لري. د اوبو او انرژۍ وزارت سرپرست زیاتوي موږ خپل تعهد او خبرې ثابتول غواړو. موږ غواړو له خپلو اوبو ګټه واخلو.